راغلل روژه مسلمانو تیاری وکړئ دا جنتي میاشت پکې ډېر عاجز وکړئ راغلل روژه. الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. عايزان سبق چې دی دا د ناجایز ظلم زیاتوب کول د هغه سزا او ګناه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د بخاری شریف حدیث دی: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچا د چا سره ظلم کړی، چا د چا سره ناجایز کړی، چا له چا سره زیاتوب کړی یا چا پر چا باندې تیری کړی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نن لا یو د بل سره وبخشي، نن لا د خپل ځان چې تا ظلم کړی دی، تا ناجایز کړی دا، تا زیاتوب کړی دی، تا د چا بې عزتي کړی دا، نن لا په هغه باندې خپل ځان وبخشه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ باندې نه دینار چلیږي نه درهم چې دی هغه چلیږي، بالکل به تا ته کتل کیږي که تا د چا سره ظلم کړی و ته به د دې ظلم بدله خامخا ورکوې، په هر حال کې به ورکوې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ د بل چا سره ظلم وکړي، په دنیا کې ورسه معافي ځینې وغواړه، خواست ورته وکړه، روپۍ دې ځینې خوړلې دي، بې عزته کړی دې دی، روپۍ وروړه، دغه بې عزتي چې دې ورسولې ده معافي ځینې وغواړه. که نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت پر ورځ خو درهم نه چلیږي، دینار نه چلیږي، بس الله رب العزت بستی فیصله درکوي. فیصله دا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اول به ته راولاړېږې چې دا تا ناجایزه کړې ده، دا ستا نیکۍ به و هغه چا ته میلاویږي چا سره چې تا ظلم زیاتوب ناجایزه چې د هغه کړې ده. اوس که دې حج کړی و هغه به در څخه ولاړ سي، که دې عمره کړې وه هغه به در څخه ولاړه سي، که دې تهجد کړی و هغه به در څخه ولاړ سي، که دې نورې نیکۍ کړې وې دا به له تا الله واخلي و هغه چا ته به یې ورکړي چې په دنیا کې تا زیاتوب ورسره کړی. اوس که چیرې داسې پېښه سوله چې یاره زیاتوب ډېر سوی ولو او نیکۍ لږ ولې، نو اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تا نیکۍ نه درلودې، دا تا چې د چا سره ظلم کړی دی د هغه ګناه وي. خدا نه خواسته خدا مکه چې هغه زنا کړې وه، هغه شراب کړی و، هغه بل لاره کړې وه، بل لاره یعنی دا ګناه وي، هغه ګناه وي په پښتو کې نوم اخیستل لا هم بده خبره ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه ګناه به الله رب العزت د هغه مظلوم سره واخلي، د ظالم پر وژو به ورکړي. بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای اخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه، هغه سړي ګناوي چې کومې کړي دي هغه به ستا پر وژه در کښېښول سي چې ځه اوس نو جهنم. ما او تا خدا مکه که چیرې له چا سره په دنیا کې ظلم کړی و د دې درې علاج دي. درې اولنی علاج د الله رسول فرمایي ورسه معافي ځینې وغواړه، ورسه ځان حلال کا،
ورسا ناجایزه دې کړې ده، ظلم دې کړی دی، پر مخ دې وهلی دی، بد دې پسې ویلی دی، روپۍ دې ځینې خوړلې دي، ورسه په هر رقم چې کېدلی سي دی مناو کا، په ده باندې ځان وبخښه. که نه د قیامت په ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي ستا نیکۍ به و هغه چاته ورکول کېږي چې تا ظلم ورسره کړی دی. حج دی، عمره ده، تهجد دی، زکات دی، لمونځ دی، هر شی چې دی کړی دی. اوس که چیرې ستا نیکۍ لږ شولې او دا ستا ظلم ډېر ولو، پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي نیکۍ خو ولاړې چې ولاړې ته فارغه شوې، ته خلاص شوې. اوس هم د هغه سړي په تا پسې حق درځي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي د هغه سړي به بیا ګناه وي، دا به ستا پر وژو د ایښول کېږي، به ستا او دی سره ادا سواس، ته به جهنم لره ځې. دا ستا نیکۍ ده وې وړلې، د ده ګناه وي ستا پر غاړه کښېښول شو، بس دی سره خلاص واس. نو لهذا له داسې ورځې مخکې د الله رسول فرمایي په دنیا کې یو د بل سره وبخښئ، په دنیا کې یو بل ته معافي سره وکړئ، په دنیا کې یو بل لره ورسئ، مناوې کوئ، خوشحالې کوئ، راضي یې که، چې هر رقم کېدلی سي هغه رقم وکړه. که نه دغه مشکله ورځ، دا سخته ورځ چې دا هغه و هر چا ته ګوري، دا و ما ته هم ګوري، دا و تا ته هم ګوري. بیا د دې څه علاوه عزیزانو یوه بله خبره زما په فکر کې دا سته چې زه په خپله نو خو انسانان یو، خامخا به ظلم راسه کېږي، ناجایزه به راسه کېږي، بد به راسه ویل کېږي، غیبت به راڅخه کول کېږي. نو خو ډېرې خبرې پر دنیا سته. علاایده زه خپله مثلا که درته ووایم د ورځې 100 واره استغفار وایم، یا د ورځې مطلب چې کله پر هدیره باندې رالم 3 واره قل هو الله ووایم، یا د هغه رقم مطلب نورې نیکۍ که زما په وسه پوره وي دا زه کوم، و الله ته خاص دا وکړم چې یا الله د کوم چا پر ما حق دی ما د هغه د حق خلاص کړم. اوس په نن ورځ کې عزیزانو ما او تا چې استغفار یو واره ووایو او د قیامت په ورځ یو عرب واره ووایو، دا یو واره استغفار تر هغه یو عرب واره ډېر قیمتي دی. په دا نن ورځ کې چې ما او تا کومه نیکي وکړو، دا نن ورځ کې د الله رسول فرمایي ته چې په خپل ژوند کې یوه خورما خیرات کې، پس له مرګه 100 خورمایو په تا پسې خیرات کې، د دې یوې خورما کمال زیات دی تر هغه 100 خورما. په خپل ژوند کې یوه ډوډۍ و غریب ته ورکه، پس له مرګه 100 ډوډۍ ورکه. د الله رسول فرمایي د یوې ډوډۍ قیمت بالا دی تر هغه 100 ډوډۍ چې پس له مرګه په ما او تا پسې څوک کوي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام دا فرمایي زه په خپله راولاړېږم مثلا په کال کې یو قرآن پاک علاایده دې لره وایم چې الله د چا پر ما حق دی، زما استادان دي، زما ملګري دي، زما یاران دي، زما همسایګان دي، حق به مې ځینې خوړلی، ناتي به مې ورسره کړي، ظلم به مې ورسره کړی، دا الله رب العزت علاایده زما او ستا دپاره سټور کې د قیامت په ورځ بیا زما او ستا د عملنامې څه شی نه وځي. په دنیا کې چې ما او تا لږ څه کړي وو، په قیامت کې هغه ډېر لوی اثر لري، هغه به الله رب العزت زما او ستا استادان، شاګردان، یاران، دوستان، همسایګان دا به هغو ته ورکول. علاایده د ورځې 3 واره قل هو الله شریفه وایي چې الله ما د چا سره ظلم کړی تو خو په خبر یې، الله ما څونه ظلم کړی دی په هغه باندې هم خبر یې، څونه د ده په ما پسې حق راځي په هغه هم خبر یې، الله ما په دې خبرو کې د ده څه خلاص کړه. علاایده دا کار د ځانه سره کوم پخوا نه کوئ، د ننه سې شروع کړئ، هېڅ مشکل نه دی چې د قیامت په ورځ ما او ستا ټول عبادتونه راسوړي، نو د دنیا دې بیا 10 استغفاره له ما او تا ویسي، د دنیا 10 واره استغفار یا 10 واره قل والله چې ما او تا وویل دا ډېر لوی اثر د قیامت په ورځ لري، بیخي ډېر. نو لهذا د الله رسول فرمایي نن له سره معاف دی. او ورځ در معلومه ده څنګه ورځ ده؟ د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت 2 وزې په خپل دربار کې پیش کړي، یوه ښکروره بله کلی. کلی هغه معنا چې ښکر نه لري. د ښکرورې وزې په دنیا کې دا بله وزه په ښکر وهلې وه. مولانا اشرف علي تنوي صاحب فرمایي دا دغسې مثال الله را کړی دی، دا کېدلی سي مثال یې کنی دام کېدلی سي الله رب العزت یې پیش کړي. ټیک شولو؟ نو د الله رسول فرمایي چې کومې ښکرورې وزې هغه وزه وهلې وه چې هغې ښکر نه درلود، ضروري نه ده چې خامخا وزه یي. صحیح شولو؟ الله رب العزت به د دې بدله لا هم جنې اوس
او دنیا الله زما استاد لپاره پیدا کړی ده، جنت الله زما استاد لپاره پیدا کړی دی، جهنم الله زما استاد لپاره پیدا کړی دی، د قبر عذاب الله زما استاد لپاره پیدا کړی دی، حشرګاه میدان او پلسرات الله زما استاد لپاره پیدا کړی. دا یو مثال راکړي چې داسې نازک ورځ را روانه ده، دا نه ده چې بس نو یاره ځه ټیک ده صحیح ده ځان به مطلب تر خبرو تېروي او پښه ده تر وایړوه. نه 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 یوه ذره مثقال ذرتین. تفسیر مزری مولوی صاحب فرمایي الله رب العزت قسم اخیستی دی که زه دې پرېږدم، زه له دې سوال ونه کړم. بیا فرمایي دا هم پوښتنه الله رب العزت د قیامت په ورځ کوي چې تا سترګې تورولې دا رانجه ستا خپل و که د بل و، دا تا چې کومې سترګې تورولې دا سلایي چې تا په سترګو کې وهله دا ستا وه، آیا که ستا د ملګري و تا اجازه جنې اخیستې وه که نه وه جنې اخیستې؟ د دې پوښتنه هم الله رب دا الله قسم اخیستی دی. امام احمد بن حنبل فرمایي وایي که چیرې دلته قرآن پاک پروت یو ملګری و قرآن وایي، قرآن یې غوړولی پرېښو جنې ولاړ شو، بیا اودس کوي یا بله بله بله، دا د ده قرآن ته ته نسې کتلی، ته یې نسې ویلی بغیر د اجازې چې قرآن یو خو د مسجد قرآن دی، دا خو وقف دی ګرد یې ویلی سو پروا نه لري. نه زما شخصي قرآن پاک دی، زما شخصي بخاري شریفه دې زه وایم، دا د ډېرې تقوا خبره ده، د ډېرې. امام احمد بن حنبل فرمایي تا ته اجازه نشته چې دې ووایې. نو چې اجازه نشته زه ستا موټر استعمالوم، ته زما موټر، زه ستا موټرسایکل سایکل ته زما، ټیک سو. اوس نو اندازه ولګوه نو ما او تا پر کم ځای ولاړ یو الله به راسره کوي څه صحیح سلو. بل حدیث درته وایم د دې بخاري غوښ کړو. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباء قد غلها. رواه البخاري. ده بخاري چې په حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي وو کرکره نومېده، کرکره پیغمبر سره خادم پیغمبر سره چې پر خپل وشه مبارکه یا پر خچر یا پر بودا یا پر آس په چې دی ناس روان وو، دی به څنګه تر سره روان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیال ساته، پیغمبر سره ضرورت سلو، پیغمبر سره شی په کار سو دا ورکو خادم د پیغمبر علیه السلام اندازه ولګوي عزیزان. نو به دې سړي څونه غټه مرتبه وي، دا دی چې یو سیکنډ هم د الله د رسول په دربار کې حاضر وو، دا دی چې سر روان وو، خدمت خو لري خبره ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه ما بعد ژوند را واخله، د تابعینو څخه بیا را واخله، تر قیامت تر اخري مسلمانه پورې د دې ټولو نیکۍ سره یو ځای کا دغه صحابي چې د پیغمبر علیه السلام یو سیکنډ خدمت وکړي، دا بل خواته کا دغه یو سیکنډ خدمت ور باندې بالا دی د قیامت په ورځ. صحیح سو. دای مرسو چې مرسولو دای د چیش کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دای پر بیت المال باندې مشر کړی، مطلب هغه غنیمت چې کم یو سٹور و شی وو دا د په کنټرول کې وو، دا د په انډر کې وو. نو دای مرسو چې مرسو نو صحابه ول الله دې سور سره وکي، زبردست صحابي وو، د پیغمبر اسلام مبارک ډیر خدمت کړی او اور وخت ور سره او پر څنګه ور سره روان. پیغمبر اسلام فرمایل فقال رسول الله هو في النار، په جهنم کې دی، اوس هغه په جهنم کې دي. صحابه ریان سو ای د پیغمبر علی السلام مبارک خدمت، ای انډیوالی، ای دا څنګه خبره ده. فذهبوا ينظرون الیه، وای موږ لاړو ته کور مور وخت چې ویګورو خیر خدای، فوجدوا عباءه قد غلها، یو پټو نه دی پټو چادر د مورتي چې پر ځانو اچولې، دا د بیت المال سره اخستې او پر خپل ځان اچوي، پښتنه نه وکړي د پیغمبر علی السلام، یعنی دا د ناکی کړي و ناکی، دا یو پټو د بیت المال دا د اخستې او اجازه د الله رسول نو ور کړي، نو دا هو فی النار، د الله رسول فرمای ما په جهنم کې ولیدي. ګوره دا څومره درنه مسله ده، دا څه حال دی، دا څنګه خبره ده. ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې کله وفات شو بیا وصیت کوي د مرګ سمخ کې ویل ما ته به هغه څوک د جنازې لمونځ نه راکوي چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې
حکومت کې پر سرکاري نوکری پاتې شوی. ما ته هغه سید جنازې منځ نه راکړي. ابو ذر غفاری ویلې ول ما ته به د جنازې منځ هغه څوک نه راکړي چې دای پر سرکاري نوکری وچېدلې. یعنی سرکاري نوکری د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلافت یعنی خلیفہ او باقي چې کم کم کارونه خلکو د سپارلي وو هغه سرکاري ملازمین چې هر څو لوی عالم صحابي ول ما ته د جنازې منځ هغه نه راکړي. دا زموږ چې دا اوس د وزیر اعظم سیونه سراځه تر دا کښنی کلره کپره تر دغه چوکیدار پورې چې دا یو د سیول هسپتال پر سٹور باندې کوم خلک ملازمین دي چې دا کوم د واره غله د سرکار د خوا د چې هغه به و مظلوم ته بیچاره ته غریب ته ملاویږي او هغه د ټول خرڅ کړي د په میډیکل والاو باندې او د میډیکلانو سره علاوه ملاو دي چې دا دواوی تی ورکوي نو موږ به بیا چیش کوو. دا دواوی بیا د خلکو ته سره ورکوي ورسه تور جوړي خپل ستنستا د هر شي خپل ورسه د زړه خپل سپرینګان چې دی هغه ستا په 4-5,000 روپۍ دي لیکن دا د مابینځ لري کړی ډاکټر له چورسه په 1,00,000 روپۍ باندې یو سپرینګ درلګي. دا و چې شایسته موټر کې دی ناشتي شایسته شاندار بنگلای او چوکیدار ورته ولاړی 24 غنټې د دې بجلی دا اوس په دې ستا قصد کېږي. دا د چې کوم ظلمونه کړي یو سکریټریټ لره ورسه دا یو سرکاري ملازمین دا یو لوی لوی افسران او د دې چې بیا پښتنه وکي د دې چې پښتنه وکي او چې بیا د استاسه 3,00,000 روپۍ اخلي خالد تا پر نوکری لګي او د دې چې پښتنه وکي د ازمشت فوجانو لره ورسي د ازمشت د وطن په 100 روپۍ کې 90 روپۍ دی خوري او دا چې بیا پښتنه وکي او دا 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 د دې حساب ډېر ګران دی ډېر ګران دی ډېر ګران دی. ښکارا مثال د الله د رسول د خادم دی صحابي هم دی خادم هم دی. پیغمبر علی السلام دومره بروسام ور باندې درلود چې یاره د دې مشر دی کا وستان د ازو ولګو د دې خبرو ستاز مستي عقل په سرسیږي عقل په شور رسیږي لیکن د الله رسول فرمایي هو فی النار ما په جهنم کې ولدی. وسنو کړي څولو څو پارسل غنمه وړي وو وربشي وړي وي دا غره کوم مطلب پټ مسلمان وو یا یو چادر یو پټو بنو څو قیمت دا پټو یا قصدي وو د الله رسول فرمایي د دایو پټو په وجه باندې ما په جهنم کې ازمر سرکاري ملازمین دا غریبان دا څونه ګرانه خبره دا به څنګه جواب ورکړي. څونه ډېر مایستران دي چې هغه په کال هم د اسکول نه دی ورغلي خالي د میاشتې ځال تخبل تنخواه چې دا راغلي. څونه ډېر ملازمین دا رقم ستا چې هغه دا سرکار دا زموږ منیستران دي دا وزیران چې تیر سولو دا برا ولاړ سو علایده به د درو سو کسانو ملازمینو تنخواه خپل کور ته وړل. ملازم به یو په کاغذانو کې به درج کړي و چې دونه ما ملازمین لګولې دي دونه ما نوکری ور کړې دي 100-2-300 د 300 ملازمینو تنخواه به د کور لره هر میاشت الته کاغذ کې به وو وجود به نه و د ملازمینو. دا چې بیا مرسي او بیا چې مولوی صاحب ورته ولاړي او بیا کټ باندې پریستلې بیا مخصور لڅکړې په لین کې خلک ولاړي وای دیدار کېږي اخري دیدار د دې اخري دیدار بنو ته څنګه یې او بیا چې په قبر کې کښې بیا مولوی صاحب اعلان هم وکړي کله چې روپیو پر باندې ورور یستا زوی یستا بیا مولوی صاحب اعلان هم وکړي کله چې پر چا څه حق وو ستې ورو بخښي د خدای د پاره دا نه بخښل کېږي دې 300 ملازمین 400 ملازمین دا د دې تنخواه به د کور ته وړله په سرکار کې ویل دا ما لګولې دی هغه څوک ستنه تا اندازه ولګو د دې بخښل د صحابي بخښل په یو پټو نو د یو صحابي بخښل په یو پټو نه کېدل نو ستاب څه حالي چې تا بستب اکړوم ځکه لاندې کړی دي ستاب څه حالي یو سړی مجبور ولو اهلو تعلیم کړی وو نو کری پرتی ولې تا 3 لک روپۍ جناح سه تا لک روپۍ جناح ستلې د دې بیا څنګه خبرې دا دی چې دی وسمټه خوشاله ژوند دی د الله رسول فرمایي دغه وزیران دا ملازمین دا افسران دا چې د قیامت پر خپل حال وویني
و الله ته به وژاړي چې یا الله کشکې تا د سر په کنګرو زموږ تېر ښځې څه وایي د سر په کنګرو د سر په بېشتانو به دې را زړولې وای پر چیچ پر اسمان په اسمان کې به دې خنجق جوړ کړی وای رسۍ به دې را زړولې وای دا زموږ بېشتان به دې پره تړلې وای 15 کاله وزیر وې 10 کاله وې 20 کاله وې دا 20 کاله کشکې زه د سر په بېشتان را زړېدلی دا ډېره اسانه وه نه دغه چې دا زه اوس حسابونه دا ډېره اسانه وله ولګه اوس نه اندازه ولګه د جیچکي وسې واخله بیا راځه زما صدر سیول هسپتال ټولې سرکاري ادارې څونه خرد برد کېږي دا یو د وزیر اعظم د جهاز چې د کاله څو بجټ دی دا یو د گورنر د جهاز چې څو بجټ دی دا یو د دوی د تیلو چې څو غلاوي دي دا یو سرکاري ملازم دی مطلب وزیر دی 10 موټران یو خوري دی یو ورارت دی یو آقا دی یو پلانای دا خو د بیت المال دی څو وای څه د کومې خواور ته جوړېدل دا چې بیا زموږ د افغانستان د طالبانو پر لاین باندې پسې ورسي دا چې بیا چا لس پور بای پورونه درلودو دا خو طالبانو خو ټول خدا خبره نه ده په دې کې داسې خلک وو چې هغه غلو وروره ژرې غټې کړې وې لنګوټې تړلې وې چې بیا وروره د کم خیانتونه وکړلو بیا چې دوی کم ودونه پکې وکړلو او د هغو اوس پوښتنه وکړئ چا چې نه دي کړي هغه نن پر دا روډو داسې ګرځي خاص د قزمریان او چې وې کړلې خالي اوس پوښتنه پسې وکړئ د څه حال دی د هغې ښځې څه حال دی چې اته راوستلې وله نو قومندان و غټ سړی و چا یې مخ نیولی نه سو هر چا ته چې به مرکه وکړه هغه به ورکوله نن خو یو شی نسته دا اندازه ولګوه پسې ځه بیا بعضې داسې خلک هم شته زموږ حافظ فضل صاحب الله دې جنت الفردوس نصیب کړي الله دې جنت عدن نصیب کړي وفات شو وردا سنیټر 15 کاله 8 کاله 10 کاله سنیټر و تر نن ورځې پر خپل موټر نه درلودی چې سړی سنیټر و چې خپل موټر نه لري یو سړی دو نو وخت په اسلام آباد کې تیر کې او د خپل کورم په دا کچاو په دا غلیانو کې د اسپیر کور د ټکور پر زړیږي دا اندازه ولګو نه چې بیا 2 کاله بعد 3 کاله بعد قبر وکندي هغه رقم پروت هم ولو صحیح څه دغه ځای چې د کم چې د پاره د خواري وړل هغه دغه ځای او د ښکارا خبره ده کله په دې خبره غوړ د قیامت په ورځ خبره ده لیکن چې د قبر مسله رااله بیا چې وکتي صحیح سالم پروت نو خو د قران حافظ او عالم او مجاهد او الله والا ولا الله رب العزت په دنیا کې لاره ښکارا کړ خیانت نه وکړ خیانت ډیر انت کړه توبه نو چې شو نمه وي رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله هو في النار ابا جهنم كده فذهبوا ينظرون اليه ويورى الشري ويقول كدي صدي فوجدوا عباءة قد غلها یو پټوي څه کړی ول هغه غلا کړی بولی هر څه چې بولی اوس د غلا تورې خو کڅون تورې دغه معنا لري مناسب نشکاري دا د وړي و د ځان سره او د لاړې جهنم ده توبه دا به سړی سرکاري ملازم یو دا بیا د ډاکټر دی هسپتال نور ځي او تنخواه اخلي او مریضان د خدای بیچارهګان هغه په چیش باندې کیږي چې اوس دغه لره ورسې سیول هسپتال سرکاري نوکری د په نیم منټ کې مریض ګوري الاله بس کار خلاص شو او د پرایویټ چې بیا ورلې بیا ته 1000 روپۍ فیس جمع کوي بیا د پښتنه کوي بیا حوال کوي دا څنګه ژوند دی اوس به دې ژوند څو خوشاله دی دا ژوند څو غواړي ته پس خپل سبا خبره ستا سره الله رب العزت کوم معامله کوي د صحابي سره دا معامله وکړه ستا سره به کوم معامله کوي صحابي د پیغمبر سره خادم او خدمت یې کوي صحیح سلو دا رواه البخاري دا غپ نه ده نه فضائل اعمال دي چې یار ته ونه خلکو ډیر زاري خاصي ورته وکړي چې بس نو خلک المنځونه شروع کړي د بخاري صحیح حدیث دی په دې کې واز زرا شک او شوبه نشته دا د پیغمبر علی السلام د ژوند قصه ده د ژوند اصل مرګ کیسه نه ده په ژوند کې دا خبره اوس بیا مختب سراسو هاي سبکان سره وایو نور خو نو ما تواره خوري نو تی تواره خوري نو هغه کرسي چې ناشته واغو تواره خوري چې خالد ایو ما اشتراک دي سبکله نور زی سکول نور زی دا دون زموږ د امت کشنیان تباسو څوک غزان ټولې څوک بلسم کې د خپل نوم نسی لیکلی
په لسم کې اول ته ماشټران لره ورسه وروره بیا که زرګر و هغه سونه ورکوي که کلات والا و هغه کپړې ورکوي که برتن والا و هغه لوښي ورکوي مګر کالاله کې سکول ورغلی نه دی دته دا شیان ورکي بیا پرچې کتلي دي دی په اول دویم دریم نمبر کې راولي دی پاس کې دی در لسمه په دغه حال کې رالی پس لسمه بیا راولاړ شي بیا هلته 4 روپۍ ورکي بیا دی پر غټ پوسټ باندې په دا والله که سر خلاصېږي چې زګر سره ما کړي چیشته ما ویلي چیشته څونه لوی خیانت دی دا د ځان سره نه دی دا د امت سره خیانت وکړي دا هر بچی چې بې تعلیمه پاته شو د دې بس تاسو پوښتنه کول کیږي دا هر بچی زموږ ګوره زموږ مدرسې دي په مدرسو کې زموږ د استادانو تنخواه ته معلومې دي زه چې په کوم مدرسه کې سبق ورته وایم په هغه مدرسه کې د استادانو تنخواه 3,000 روپۍ دي 3,000 خندا به تیله درځي او په ټول کال دا استادانو 15 غیر حاضرۍ نه دي کړي 15 غیر حاضرۍ نه دي کړي 3,000 تنخواه ده دا غټ استاد 15,000 تنخواه ده صحیح شو نن د قرآن صحیح سالم ثابت دی بخاری ثابت ده دین دغه ثابت پاته دی هغه په مشک دغه شی است پته کی چیش دی پته است هر مکمل چې ورسه اكو کلا نه ده در په در نه ده اش خالی بلډینګ دی ولاړ دی دا خاصی ویل نه ورسه دا یو پندونه چې دی منظورې یو وخت یو سړی و څه سړی و بس کې چې ما مسجد ته پاره مسجد جوړوي نو 10 لک روپۍ را منظورې کی سرکاري مسجدان د پاره پندونه منډونه بول راس چې را منظورې کړلې انو بیا ورالم نو چې ورالم نو دا پیسې چې وسته وصولې هو وای په دغه پیسو کې ماته دغه روپۍ راکې 15 لک 10 روپۍ راکې دا نورې ولدا په ټیکسو کې کاټ دونه د اخبار غسولې دونه د افسر غسولې دونه د دفتر غسولې دونه د مسجد سره او خدای منظوري کړی د مسجد سره تعالی لکه منظوري کې 15 نیمای دی ورکاوه نو دا به د سکول او د هسپتال او د روډ څخه نو هغه سړی زبر څو ډیر ورالم ډیر زلیلم کړم څنګه د مرګ پیسې چې ورور څه منظوري سولې اوس د لاس نه راوځي انا بیا څو مر بعد هغه افسر مې ولید د سکیټریټ ویل هغه سړی څونه تنګ مال و ول روانو کراچي لکه چیر روان موټر یې وجنګوي په موټر کې مرز څه وې دا موټر چې وجنګوي د دې خوا دی روان دا خوا دا کازوی را روان عجب اتفاقی دوار موټر سره وجنګوي دوار پرسونه توبه دا نو تان دا ځا ولګه اوس نو پسې ځه دا چې په دفتر کې شیش به تیر کړی دا ډېر محترم دی هغه یار او چې نه دي تیر کړي اوس نو چې را ریټایر شي بیا نو د دې ذکر وته ګره زر دانې تسبیح ورسره زر دانې نه وخت بیا مولوی صاحب نه براغلی دی بیا ورور وخت بیا ناشت ولغه د خپلته د تر معلومه ده چې ما کړی څه دي او دا چې بیا په مرز ایو سړی ویل هغه ډیر څه محترم سړی هغه ویل افسر ما ولې دی ډېر دوی بزرګ سړی کیسه کوله ویل په دنیا کې ما درته شایسته سړی نه ولیدل په دنیا کې ما درته شایسته سړی نه ولیدل او چې مرسو د مرګ بعد ما درته بدرنګ سړی نه ولیدل چې دا رنګ څنګه شو دا څنګه رنګ شو دا خدای مو ته خبره نه ده ټیک ده زبه واسنه لرم ته به نه لري نو الله خو مش خبر دی الله په ټول خبر دی غریب تو هغه پکړ خو د الله په لاس کې دی صحیح شو دا شکر ادا کوي چې الحمدلله سرکاري ملازمین دی الحمدلله سرکاري ملازمین دی ټیک ده سید ته غواړه خورې زب څه وچه خورم ته په ګرینډ کې ناشې زب په پالټو کې ناشتم ټیک ده سید خو روان یو هغه ځای ته روان یو چې روان یو خالي بیا ها شو یو بل حدیث من درته وایم بیا یو حدیث ولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده اوس ګوره مسلمان خو نه یو زویم چې زم مسلمان یم ته مسلمان یا د الله رسول فرمایي دام د بخاری او د مسلم حدیث دی زب مسلمان در ورشین د الله رسول فرمایي کلمه خو ویل ده چې ویل ده ټیک شو مسلمان دی ته وایي چې د جبی او د لاس سبل سړی محفوظي
مسلمان دې ته وایي د الله رسول فرمایي چې د خولې او د لاس سبل څوک چې سالم په لاس یې وایي نه په خوله څه ورته وایي نه یا غیبت یا بوتان یا شکنځا یا پلانی د الله رسول فرمایي اصل مسلمان دا دی صحیح سلو او بیا د الله رسول فرمایي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر خو موږ دې ته وایي د افغانستان څخه خلک د لې رالو بار ملکو ولاړو یا دغه رقم هر څوک خپل د وطن څخه ولاړ شي د الله په خاطر د وطن پرېږدي ګناه وي یا دغه رقم جنګونه بل د الله رسول فرمایي اصل مهاجر دې ته وایي چې الله د کوم شي څه منع کړی تا دغه شي ځان خلاص کړي ځان دې منع کړي دې ته مهاجر وایي هغه کار د زنا څه منع ولې تا هجرت ځینې وکړي د زنا څه دې ته مهاجر وایي د شرابو څه د لواطت څه د غلا څه د دو نمبرۍ څه هر شی چې الله منع کړی و تا هغه پرېښوئ اصل مهاجر و دې ته وایي او د مهاجر بیا دا شیخ صاحب رحمه الله فرمایي چې یو خو مهاجر اصلي مهاجر چې خپل وطن په دې خاطر پرېږدي زه خپل دین ته نه یم فارغه دا شیخ صاحب فرمایي د مهاجر او د انصاري انصار 200 وار وایي سبحان الله مهاجر یو وار وایي سبحان الله دا سره برابر مهاجر دونه غټه مرتبه ده په موږ کې تر ټولو کمزورې مرتبه د مهاجر د موږ دا مهاجر دا مهاجر په دا تورو باندې څونه غرور ځان ته کښېږدو څونه غرور دغه مهاجر د افغانستان سره رالو نن نیم ښار د دی نیم ښار رالو کاروبارونه شروع کړلو ورسې وګورئ پر کم ځای باندې دی نسته په وزیرانو کې یو نسته په سکرټریټ کې یو نسته ورسې وګوره چې ښه موټر په 3 کروړو هغه به د دی ښه ښایسته مځکه و بنګله دا چا دا مهاجر دی مهاجر موږ په کم نظر ورته ګورو بس الله رب العزت وایي چې زما دپاره کړي دي خالي ورته ګوري خو لیکن اصل مهاجر د الله رسول فرمایي چې ګناه یې پرېښول د کوم شي څه الله منع کړی وي هغه دې پرېښول دې ته چې وایي دې ته مهاجر وایي د مهاجر کومه درجه ده هغه بیا ورته میلاویږي نو په دې وجه باندې عزیزانو خبره خو داسې ده چې موږ ته خو نو دا خو سبا پر کوم ځای پرېږدو سبا بل سبا چې ټیکو بیا خو نه غیر روزه را روانه ده په تېر انشاءالله العزیز بیا به هر ورځ سبق وایو که ووایم څه چې یو حدیث درته ووایم یو حدیث به نه بل او ډېر ضروري حدیثونه مې هم دي چې شروع یې کړم په ګنټه نه پرې وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل شی پیغمبر علیه السلام وفرمایلې که یو سړی راولاړ شولو من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد اوجب الله یو سړی راولاړ شو په قسم یې ځان ته شی جایزه کړي شی د ده نه قسم د زما دی پر قرآن لاس در سره ایږدم صحیح شو قسم یې واخیستی په قسم یو شی ځان ته کوي د الله رسول فرمایي اوجب الله له النار الله د دپاره جهنم واجب کوي شی ستا نه دی دعوه دې په مخه راقچ تحصیل لره ورسه څونه د خلکو مځکې کورونه پراپرټۍ دي وروره بس کیسونه یې شروع کړي دي ده خو نه ده بس قسمونه بس دا الله حاضر و ناظر نو دا ګواهان دی وایي یاره موت شی دی که په لاس رالی که په لاس درلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله ستا دپاره جهنم واجب کوي واجب پر تا الله جهنم واجب کوي دا د چیش حدیث دی دا د مسلم شریف حدیث دی دا شیشته د مسلم شریف حدیث دی او سبحان الله یو صحابي پوښتنه کول یا رسول الله که څنګه چنی شی ولو اوس یو دا دې څوکې چای وې کړم ځکه د وروره بل یا اول د درختي یو شاخ د درختي یوه شاخله وه تا قسم ورباندې واخیستی ستا نه وه اوس دا قسم په وجه تا ته میلاو چې یاره اوس یې قسم واخیستی دا تا ته در ورسېده او د الله رسول فرمایي جهنم الله در باندې واجب کوي جهنم ستا دپاره واجب دی خامخا به ورځې دا یو حدیث تېر شو پیغمبر علیه السلام وفرمایل که چا یوه ستن غلا کوي په بیت المال لکه زموږ د سرکاري حکومت یوه ستن یا در دې ستنې بالا کان غلولا یأتي یوم القیامة رجل اسود دا به د قیامت ورځ ته راوړې دا یوه ستن چې دې غلا کړې وه یو صحابي ناست و انصاري و په رنګ ډېر تور وړو عادي وایي ما ورته کتل چې بلکل د ول یا رسول الله دا تازه سرکاري ملازم زه ځین نه کوم بالا والولي فقال يا رسول الله اقبل عني عملك دا نوکري زه نه غواړم زه استعفا ورکوم قال وما لك څه کیسه د خیر قال سمعت تقول كذا وكذا دا خبره چې تا وکړه د قیامت پر ورځ قال وانا اقول الان وسم دا غواړم چې
چې ته به که لږ دي که ډېر شی یې تا ته رسېدلی یې تا وړی یې دا به د قیامت په ورځ راوړې دا به د قیامت په ورځ راوړې خامخا به راوړې دا ځای پر دغه ځای پاتې صحابه کرام تللي وو خیبر له چې ولاړو نهلته صحابه کرام شهیدان شو حضرت عمر فاروق وایي لما كان يوم خيبر اقبل نفر من اصحاب النبي جماعت راغلي تللي وو په جنګ پسې چې رالو نو ویل فلان شهید و فلان شهید حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهید ویل ول پلانې شهید سو پلانې شهید سو پلانې شهید سو بیا د یو سړي نوم واخیستې ول هغه شهید سو فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا اني رايت في النار نه پلانې شهید سو دا تا چې کوم پلانې یاد کړي دا نه دي شهید ولې في برده غلها او عباءه دم یو پټو چې دی هغه د بیت المال غپټ کړی الله رسول فرمایي تا چې کوم شهید یاد کړي تا شهید سو هغه شهید نه دی هغه ما کلا اني رايت والله دا څنګه د خبره دی نه ده نه ما رايت في النار ما ولدي په جهنم کې رواه مسلم دا د مسلم شریف حدیث دا یو بل صحابي دا کرکرا نو هغه د غیمر دا ولاړې په جهاد کې شهید سلو صحابه حضرت عمر فاروق پر پلانای شهید سلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنوب اسدانه دي شهید سول ولې ما په جهنم کې ولې دا څنګه شهید دي چې جهنم درته سبحان الله بل آخری حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي و خبره به تیز ما غواړي ویله ول انما انا بشر زم ستیره کم انسان وانکم تختصمون الی کله به خلق راته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول ګوره تیز زستیره کم یو انسان دوه کسان مال راشي دا یو په جبه کې څه تیز په خله کې تیز یا بل کمزوري لکه دا زموږ ته وسوم چې عدالت تر ولاړ شي یو سړي خپل کور دی دکان دی ابل څه پر زور ور دی په وکیلانو کې وروره قرار یې پساو کې هغه دکان وشنج د الله رسول فرمایي داسې مالرم خلک راځي یو په جبه کې تیز دی ابل کمزوري دی یو ګرځېدل دی ابل نه دی ګرځېدل سړی سړی دی بس نوراج دوه خبرې سره جوړې کې د الله رسول فرمایي د دایو سړي حق دی زه ودته ورکم نو خدای ډیر خبرې وای کده په خبرو کې پر تیز هم دی زه خو نه په خبر چې اصل کې سچ شته نو موږ خبرو ته ګورو دلایل ته ګورو د الله رسول فرمایي دا دی رالی دا ما چې ودته د بل چې حق ورکي فانما اقطع له قطعه من النار متفق علیه د بخاری او د مسلم حدیث دی دا ما ته د جهنم ور په لاس درکې ستا خدای خیال دی چې ما د چا وش بوتې د چا آس راوستې د چا بوده راوستې د چا مځکه میلاندې کا د چا کور میلاندې کې ستا خدای خیال دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را وکړه تو خوشاله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را وکړه د الله رسول فرمایي څه نه په خبر ما خو خبرو ته وکتل د الله رسول فرمایي کچې دا رقم خبره رااله دا ما وتا ته کور نه دی درکړی ځکه نه دی درکړی بوده او وشو خچر نه دی درکړی دا مې د جهنم ور په لاس درکړي بس وړایا بس دا ستاسو د جهنم ور دی وړایا بیا د قیامت په سیاست خو بس خبره دا د عاجزانو دا به اوس موږ څه چم سره کوو څه حال دی دا یو عدالت لره ورسه دا یو کچارۍ لره ورسه دا یو های کورټ سپریم کورټ څونه درواغ هم به مړی در کې کړی هم به په جیل کې ناشتي هم به مړی در کې کړی هم به موټر در سره به ولې هم به بی عزتی در رسولې هم به په جیل کې ناشتي ولې دای به اثر رسخ لري جج شناخته دی وکیل شناخته دی اریډر شناخته دی د الله رسول فرمایي تا خو ویوړله په د جهنم ور دی ویوړي بس الله دې زموږ ته پرده وکړي د هر مسلمان الله دې زموږ په وطن کې امن اطمینان اسلام او قران راولي کدا د انګريز قانون د انګريز په قانون کې چیرې دفاع او چیرې امن او چیرې خدای او رسول ولو بس الله دې ایمانونه نه اخلي اسلام او قران دې الله نه اخلي الله دې دغه دا په دروغ چې کلمه وای دا دې الله نه اخلي دا په دروغ چې مرزانونه ایماندار بولو دا دې الله نه اخلي که په مشکل څوک په سرکاري ډیپټي باندې الله توفیق ورکړي چې دې په ښه انداز په حق سره هغه ډیپټي وکي او کې چیرې ناکي کړي نو بیا به راولاړېږي دا تا چې کومه تنخواه خشه دا بیت المال کې جمع کوي بس بیا که خدای وبخښي و د یو سړي د خدا دې زه به تاسو معافي واخلم ته به له ما معافي واخلې او چې د بیت المال د چا څه معافي اخلي
دا ډېرې درنې خبرې دي، ډېرې درنې. بس الله دې زموږ ته پرده وکړي، الله دې مې نه رسوا کوي، الله دې مې نه شرمنده کوي. ظلمات څخه ونیسي، بیا ځه تر هغه کښنې ادنا سرکاري ملازمو پورې الله دې زموږ ته ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې پرده وکړي، الله دې هدایت راته وکړي، الله دې پر نیکه لار ژوند را نصیب کړي. خدای پاک دې موږ ته پر قرآن او پر حدیث ژوند را نصیب کړي. خدای په دا وطن کې پریشانی د کرونا او بل الله دې دا پریشانی لري کې کوم څوک چې پکې وفات شوي دي الله دې دغه مغفرتونه وفرمایي. څوک پکې بیماران دي هغه ته دې الله شفای کامله ور نصیب کړي. الله رب العزت هر مشکل د پکې او بس خدای پاک دې موږ ته پر صراط مستقیم باندې ژوند راکړي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د پیغمبر صلی الله علیه طریقې را نصیب کړي. سبا او بل سبا سبق نه وي، بیا روان هفته ان شاء الله بیا به هر ورځ سبق کې بیا به چټي نه پکې کوو که خدای کول. بس الله دې مې نه بې ایمانه کوي. الله دې کلمې را نصیب کړي چې موږ دا ووایو لا اله الا الله محمد رسول. نو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته